سلامونه نیکې هیلې مې ومنئ. خدای تعالی دې وکړي چې تاسو به روغ جوړ او د صحت جامې مو پر تن وي. زه مسیح الارزمن نن یو ځل بیا د السټریټور سی سی کوم چې 2022 کال کې ورژن خپور شوی وی، یعنې 23 ورژن سره ستاسو په خدمت کې یم. نو په نننۍ جلسه د موږ د السټریټور سی سی کوم کورس چې موږ را پیل کړی دی د هغو 8مه جلسه ده. او په نننۍ جلسه کې بیا هم زه یو ځل چې د ځینو ملګرو دوستانو غوښتنه وه تر څو پورې په لوګو باندې یو څه کار وکړو، اما ما نه غوښتل چې موږ ته دومره یعنې په لومړیو درسو کې د لوګو ډیزاینینګ ته لاړ شو، خو هم چې د ځینو غوښتنه وه نو په دې خاطر باندې موږ دغه بله جلسه هم د لوګو ډیزاین ته مشخصه او غوره کړله. نو اما په دغو جلسه کې یا د دغو دوو لوګو ډیزاین چې موږ په دغو جلسه کې ترسره کړی دی په ډېر ساده ډول هم کړی دی، یعنې کوم پورته علم چې د السټریټور دی، یعنې داسې کوم څه موږ نه دي کارولی چې هغه موږ نه دي ویلي. هر څه چې موږ دلته کارولی دي یا په دو کې کاروو هغه تاسو زده دي، که چېرته تاسو د موږ تېر شوي درسونه تعقیب کړي وي او په مسلسل ډول د موږ سره روان وئ. نو وګورئ په تېره جلسه کې ما تاسو ته یادونه کړې وه چې لوګو دوه حالته لري د لوګو ډیزاین کول. لومړی کیدای شي یو مشتري تاسو ته راوړي یوه نمونه په کاغذ باندې چې دغه ډول لوګو زه غواړم. مثلا اکثره ځای کې چې موږ ورسره مخ شوي یو موږ ته یوه لوګو دوی د مخکې په کاغذ باندې رسم کړې وي یا جوړه کړې وي، نو موږ ته یې راوړي چې دغه ډول لوګو زه غواړم، نو په موږ ډول باندې موږ هغه لوګو ورته جوړوو. دوهم هغه ډول کیدای شي چې مشتري تا ته راشي او تا ته وایي چې مثلا د ما د یو شو د تولیداتو فابریکه ده، ما ته یوه لوګو جوړه. نو هغه د تا خپل شخصي علم دی، هغه مطالعه دی چې کومه مطالعه ته د لوګو په ډیزاینینګ کړی، همدغه ډول کوم ډیزاینینګ کې د کوم څه زده دي، یعنې ته باید لوګوګانې د مخکې څخه کتلي وي چې مثلا دغو کار ته مثلا په ټکنالوژي نړۍ کې کومې لوګوګانې زیاتې کار شوي او څه ډول لوګو جوړېږي، مثلا په تولیدي نړۍ کې څه ډول لوګو جوړېږي. په همدغه ډول تاسو باید شخصي کومه مطالعه چې ده هغه تاسو باید ولرئ، اضافي مطالعه تاسو باید ځان سره ولرئ یا هغه نمونې تاسو باید کتلي وي. نو په همدغه ډول باندې دغه جلسه کې کومه جلسه چې اوسنۍ جلسه ده 8مه جلسه ده، دوې لوګوې دي. یوه د ساینس لپاره چې موږ مخکې هم ډیزاین کړې وه، نو په هغو لوګو باندې موږ ډېر کار نه کړو ځکه موږ غواړو صرف هغه کوم شکل چې دی هغه ورته جوړ کړو، نور لیکنه ځای په ځای کول خو ډېر اسانه کار دی. نو لومړی کومه لوګو چې ده په هغو باندې به موږ مکمل کار کوو، یعنې که لیکنه ده او که هر څه دي په هغو لوګو باندې به موږ مکمل کار کوو تر څو پورې تاسو ته کومه پوښتنه په هغو کې پیدا نه شي. نو په همدغه ډول باندې د موږ کورسونه تاسو کتلی شئ، د فوتوشاپ کورس وه، د سکیچاپ کورس وه، همدغه ډول د یوټیوب کورس وه مکمل شوي دي. تاسو کولی شئ له هغې څخه استفاده وکړئ، په یوټیوب چینل کې موجود دي، لاړ شئ ډاونلوډ یې کړئ او استفاده ترې وکړئ. نو ویډیو در سره لایک کړئ، راځو سکرین ته تر څو پورې موږ خپل دغه نننۍ جلسه را پیل کړو. یو ځل مې بیا سکرین ته ښه راغلاست وایم ګرانو قدرمندو لیدونکو. نو مخکې له دونه چې دغه کومه جلسه موږ را پیل کړو غواړم تاسو ته یو څه یادونه وکړم. تېره کومه جلسه چې وه یو څه مشکل په وروستیو کې زموږ مایک یو څه مشکل پیدا کړی وه، نو په دې خاطر باندې زموږ غږ قټ شوی وه. نو انشاءالله په نننۍ جلسه کې به موږ بیا کوشش کوو تر څو پورې په یو مکمل پروجیکټ باندې کار وکړو. اما دغه پروجیکټ به د پین مربوط وي، سمه ده. نو موږ نه غواړو چې وړاندې ولاړ شو هغو مثلا هغو درسونو تطبیق چې موږ نه دی کړی یا هغه درسونه چې موږ نه دي ویلي موږ په هغو باندې کار وکړو. نو زه کوشش کوم تر څو پورې په دغو لومړنۍ کومه 8مه جلسه چې ده په دو کې دغه دوې لوګو د پین په ذریعه او یا هم د ځینو شیپ او همدغه ډول د شیپ بلډر په ذریعه باندې ډیزاین کړم، سمه ده. نو راځو السټریټور ته یو نوی سفر اخلمه تر څو پورې زه به کولی شم هلته خپل ډیزاین وکړم. نو دغه ډیزاین به زه یا د دغو لوګو ډیزاین به زه یو څه ډېر په چټکۍ سره کوم، ځکه کوشش کوم زه تر څو پورې زه دغه دواړه لوګوې چې کومې دي دا زه ډیزاین کوم په همدغه یوه جلسه کې. نو د لوګو ډیزاین یو څه وخت نیسي، نو په دې خاطر باندې راځو دوه آرت بورډونه زه را اخلم یا یو آرت بورډ را اخلو. نو کوشش وکړئ د یو لوګو دپاره یو آرت بورډ بسنه کوي، یو آرت بورډ څخه استفاده وکړئ. لومړی دغه لوګو را اخلم، سمه ده. دلته موږ دا ډراګ اینډ ډراپ کوو یې، سمه ده. دوی یو څه سایز موږ کم یو وګورئ. دلته باید د تاسو ځینې کومې مهمې نقطې چې دي هغو ته باید د تاسې پام وي. لومړۍ نقطه دا ده چې موږ باید د لوګو دغه ډول ډیزاین کوو، یعنې غواړم تاسو ته یو قدم مخکې لاړ شم.
چې د لیرونو کوم ترتیب چې دی هغه تاسو ته وښیم. د لیرونو ترتیب دلته ډیر مهم دی. سمه ده. نو لکه څنګه چې د مثال په ډول سره یو کیک داسې قدم په قدم باندې یا هم داسې سټپ بای سټپ کټ شوی دی، یعنی په یوه منزل کې یو ډول مواد کار شوي، په دوه منزل کې بل ډول، نو په یعنی داسې یو ډول دوی ارتباط ارتقا کړی دی. نو لیرونه هم همدغه ډول تاسو فرض کړئ. سمه ده چې دغو د لیرونو درس پاتې دی، نو زه کوشش کوم بیا په لیرونو باندې مفصل غږیږو. نو د لیرونو ترتیب مهم دی، یعنی کوم لیر چې د ټولو نه پورته وي په دغو لیر باکس کې هغه لیر به د ټولو نه مخکې وي، موږ سکرین ته به وړاندې وي. سمه ده. اوکې، نو وګورئ دومره مهمه خبره دا ده چې تاسو باید د دوه رنګونه معلوم کړئ. د دغو دپاره چې تاسو رنګونه ښه ډول وکاروئ شئ، د دونه یو کاپي رااخلو. موږ دغه کاپي موږ دلته د خپل ورک سپیس څخه بهر ږدو تر څو پورې موږ د هغو نه د هایډراپر په ذریعه باندې دلته رنګونه وکاروو. سمه ده. نو راځو چې پیل یې وکړو. وګورئ د ټولو نه تر مخه تاسو به دلته کوشش کوئ هغه لیر به راباسئ چې د ټولو نه ښکته خواته پروت وي. سمه ده. د ټولو نه ښکته خواته دلته کوم لیرونه کیدای شي؟ یو دغه لیر کیدای شي، او چې دا کوم بارډر دی دوهم دغه لیر کیدای شي، ځکه دغه لیر کوم چې دی دا پورته د دغو دوو لیرو دی. سمه ده. او دغو نه ښکته بیا دغه لیرونه هم کیدای شي، یعنې ټولو نه پورته دغه یو لیر پروت دی چې دغو لیرونو ترتیب دلته موږ ته مهم دی. سمه ده. نو راځو د ټولو نه تر مخکې د دغو اوپاسیټي کمې وو. مثلا تر دغه حده پورې موږ د دغو اوپاسیټي ډاون کړو. کنټرول 2 تر څو پورې موږ دغه لاک کړو، تر څو موږ ته مزاحمت ونه کړو. سمه ده. راځو یو نوی لیر دلته موږ رااخلو. نو زه کوشش کوم دغه کوم شیپ چې دی ټولو نه تر مخکې دغه شیپ زه راواخلم، جوړ یې کړم. سمه ده. نو د دوی دپاره تاسو له پین څخه نه بلکې له شیپونو تیاره جوړ شویو شیپونو څخه استفاده کولی شئ، د دایرې شیپ. سمه ده. نو که دلته تاسو کولی شئ چې د کنټرول آر یا هم هغو ګایډ لاینونو څخه هم استفاده وکړئ تر څو پورې تاسو په منظم ډول سره دلته یو دایره منځته راوړئ. سمه ده. نو زه راځم د دغو کوم بارډرونه چې دي دغو ته دغه لاینونه کاروم په دغه ډول سره. اوکې، نو دغه به کوم لاینونه چې موږ ورته وکارول د دوی هغه وسط موږ پیدا کوو. سمه ده. یا هم مابین ځي، د مثال په ډول سره مابین ځي موږ نشو کولی چې دلته دومره په اسانۍ پیدا کړو. نو د هغو دپاره وګورئ تاسو کولی شئ یو شیپ راواخلئ، مثلا ریکټینګل شیپ دلته راواخلئ. تاسو مثلا په دغه اندازه باندې دا یو منظم ریکټینګل شیپ دی. سمه ده. په دغه ډول سره وګورئ. اوکې، نو اوس تاسو کولی شئ چې له ګایډ لاینونو څخه استفاده وکړئ. وګورئ دا دلته وسط شوله، سنټر یې دی د دغو شیپ، او دلته هم دغه د دغو شیپ سنټر شه. دغه کوم شیپ چې دی دا شیپ موږ ته اوس په درد نه خوري، دا شیپ له منځه وړو. سمه ده. نو راځو بیرته یو دایره رااخلو. کله چې موږ سنټر ته شو، وګورئ موږ یو څه را زوم کوو کوم پروجیکټ چې دی. کله چې موږ سنټر ته شولو نو صرف موږ کلیک کوو آلټ پلاس کوم چې دی شیفټ بټن چې ده، په دې سره به وګورئ موږ ډېر په منظم ډول سره یو دایره ډوله شیپ جوړ کړو. سمه ده. سمه ده. نو د دې لپاره چې موږ د دو فیل له منځه یوسو او فیل یې موږ کنورټ کوو سټروک ته، د دوی لپاره موږ لومړی د دو سټروک اخلو، یا مستقیما هم تاسو دغه کار کولی شئ. سمه ده. وګورئ دلته په دغو رنګ کې دی. وګورئ دلته تاسو راشئ د هایډراپر څخه کارونې سره کلیک وکئ. کله چې تاسو په هایډراپر باندې کلیک وکړه تاسو ته به په منظم ډول سره د دغو رنګ دلته راسي. سمه ده. راځو دا کنورټ کوو سټروک واړی وو فیل ته، فیل اړی وو سټروک ته. دو سټروک چې د یو څه یې پورته خواته وړو تر هغه اندازې پورې کوو تر څو پورې چې مساوي یا هم مساوي الفاصله دغه شیپ ته شي. سمه ده. نو دغه د موږ مثال په ډول راځو لیارو ته. دغه د موږ لومړنی لیر دی چې تاسو کولی شئ په ډبل کلیک سره په لیر چې کوم دی هغو ته نوم ورکړئ. نو دا زه لومړی لیر په نامه باندې نوموم. راځم له همدغې
کومې دایرې نه استفاده کوم. سمه ده. که غواړئ چې ډېر منظم د تاسو کار راشي نو تاسو باید کافي زده کړئ چې کاپي په کوم حالت کې موږ اخیستی شو او څه ډول د هغې استفاده کړلی شو. صرف په کنټرول سمه ده سی کنټرول بي باندې زه کولی شم د دې نه یو کاپي واخلم. سمه ده. نو وګورئ د دونه موږ یو کاپي واخیستلی شوی. که وګورو دا یو کاپي ده. نو که غواړئ دا په منظم ډول څه کوچنی شي یعنې غواړم دغه دوم کوم شیپ چې دی دغه منځته راوړم یا دغه شیپ جوړ کړم نو صرف زه په آلټ شیفټ بټن باندې کلیک کړم. وګورئ په دغه ډول سره تر دغه حده پورې. اوس وګورئ تاسو بیرته دا خپل نورمال حالت ته راولئ. سټروک یې پیل ته بدل کړئ، پیل یې سټروک ته بدل کړئ. وګورئ دغه کوم شیپ چې دی راځو دې ګروپ ته. په دې ګروپ کې د مثال په ډول سره کوم هغه مکمل ګروپ موږ د یو په نامه باندې نومولی و. سمه ده. راځو دغه شیپ موږ د لومړي په نوم باندې نوموو یا وان او دغه کوم لیر چې دی دو ته دوام نوم ورکوم. سمه ده. یعنې ترتیب غواړم چې دلته زه وښیم. راځو دا هایټ کې وو. مثلا کوم شیپ چې دلته دی زه دا غواړم چې هایډ یې کړم دواړه شیپونه. سمه ده. تر څو پورې زه وکولی شم چې د خپل کار په منظم ډول سره ترسره کړی شم. سمه ده. اوکې راځو یو قدم مخته ځو. اوس تاسو دلته کولی شئ چې اوکې وګورئ د دغو شیپونو کوم ډیزاین چې دی دلته یې د پین په ذریعه باندې وکړئ. راځو اوکې نو د ټولو نه تر مخکې دغلته دغه کوم شیپونه چې دي د مثال په ډول سره په دغو لیرو کې زه غواړم چې دغه مکمل ډیزاین وکړم د دغو پیالې کوم ډیزاین چې دی. سمه ده. نو راځو یو څه نور هم موږ تصویر رازوم کوو. په پین باندې کلیک کړم، پی باندې صرف پی. سمه ده. راځو په دغه ډول سره اوکې دلته لومړۍ نقطه دوهمه نقطه دلته ټاکم. وګورئ په دغه ډول سره اما کنټرول زائد دو کوم هغه سټروک چې دی ډېر لوی دی. کوشش وکئ په دومره نازکو کارونو کې ډېر کم سوری سټروک وکاروئ په دغه ډول سره. سمه ده. راځو دلته کلیک کړو. وګورئ ډېر په منظم ډول سره اوکې. راځو دلته بیا په دغه انکر پوینټ باندې کلیک کړو او دلته دغه نقطه ورته ټاکو چې تر څو پورې موږ ته دغه ډول یو شیپ منځته راشي. وګورئ اوس موږ دا کنورټ کیو. سمه ده. اما دا په کوم رنګ کې دی رنګ یې وروسته موږ کولی شو چې په هغو کې تغییرات راوړو. سمه ده. په دغه ډول سره وګورئ نو دا زه غواړم چې مثلا رنګ یې سپین رنګ ته واړوم په دغه ډول. اوکې راځو وګورئ دا شیپ جوړ شو. دلته موږ ته بل ګروپ جوړ شوله. په دو ګروپ کې دننه زه غواړم دغه مکمل ډیزاین وکړم. سمه ده. نو راځم یو ځل بیا په پین باندې کلیک کړم. کله چې په پین باندې ما کلیک وکړه د مثال په ډول سره لومړۍ نقطه دلته ټاکم. شیفټ بټن څخه په استفادې سره راځم دوهمه نقطه دلته ټاکم په دغه ډول ډېر منظم سه کنټرول دلته کنټرول صفر بخښنې سره کنټرول زائد. سمه ده. وګورئ په دغه ډول اوکې. اما دلته که وګورئ یو څه اشتباه موږ کړې ده. سمه ده. که یو څه رازوم کو دغه ساحه موږ څه کمه نیولې یو څه تقریبا موږ باید دلته دا ساحه نیولې وای. خیر دی. وړې وړې اشتباهګانې په لومړیو کې کیږي. سمه ده. نو راځو وګورئ ډېر په منظم ډول سره دا شیپ ټاکو. په دغه ډول سره دلته بیا یو ځل کلیک کړم. اوکې تر دې ځه پورې. سمه ده. وګورئ یو ځل بیا زه کلیک کړم. اوکې په دغه ډول سره. سمه ده. نو تر دې حده پورې موږ دغه کوم شیپ چې دی موږ ډیزاین کړله. سمه ده. اوس د مثال په ډول سره غواړم دغه ساحه هم په دغه ډیزاین کې دننه راولم. راځو دلته دغه نقطه ټاکو. اوکې ډېر په منظم ډول سره. اوکې راځو په انکر پوینټ باندې کلیک کړو او دلته یې وصل کوو ورسره شیپ. اما تاسو کولی شئ دغه ډول وړې وړې تېروتنې وروسته د هینډلونو د کوم ترتیب چې دی تاسو کولی شئ هلته یې حل کړئ مشکلونه یې. سمه ده. راځو په دو باندې ډبل کلیک کړو د مثال په ډول سره دا په دغه ډول کې وو او یو څه اندازه د دغو هینډل چې دی انکر هینډل یو څه اندازه یې دغه ډول کوو. اوکې وګورئ
راځو وګورئ سموټ ته او په دې باندې موږ کلیک کړو. وګورئ تر څو پورې یو څه منظم شو. سمه ده. راځو کنټرول صفر. وګورئ دغه شیپ موږ تقریبا نور ډیزاین کړی، اما یو څه مشکلات لري. خیر دی، وروسته کولی شئ چې هغه ټکي تغییرات تاسو راوړئ. سمه ده. نو کولی شئ له دغه شیپ نه کاپي واخلئ. په دغه ډول سره زه غواړم له دې شیپ نه کاپي واخلم تر دې ځای پورې، اما دلته غواړم دغه شیپ څنګه کړم، ترانسپرنټ کې څنګه کړم، ریفلیکټ یې کړم. په دغه ډول سره وګورئ دا شیپ څخه شه ریفلیکټ حالت یې ځان ته ونیوله. وګورئ کولی شئ له کوم کیز چې دي د هغو نه استفاده وکړئ، ایروز کی. سمه ده. د هغو په ترتیب کړئ. وګورئ دلته اوس تاسو کولی شئ ډېر په ساده توب سره د ډایرکټ سلیکشن څخه په استفادې په دې کې تغییرات راوړئ. وګورئ د مثال په ډول سره دا یو څه موږ رالوی کوو. نو وګورئ که فکر وکړو دا شیپ یو څه تغییر لري، نو دا شیپ زه له منځه وړم تر څو کولی شم د پین په ذریعه باندې یو نوی شیپ دلته جوړ کړم. وګورئ په دغه ډول باندې راځم دلته کلیک کړم. اوکې وګورئ سمه ده. راځو بیا ځلې د مثال په ډول راځم دلته په انکر پوینټ باندې کلیک کړم او دلته دوهمه کومه نقطه چې ده هغه ټاکم. تاسو کوشش باید دا وي چې تاسو نه باید کوم ډیزاین چې کړئ په هغو کې زیات ماتوالی را نه شي. سمه ده. لکه کوم تیر شیپ چې موږ ډیزاین کړه په هغو کې یو څه ډېر ماتوالی دی، نو کوشش وکړئ تاسو تمرین وکړئ. سمه ده. اوکې نو د دې لپاره زه راځم دلته یو ځلې کلیک کوم تر څو زه د خپل کومه کاري ساحه چې ده هغه زه پیدا کړی شم. دوهمه نقطه زه دلته ټاکل غواړم او دریمه نقطه دلته ټاکل غواړم تر څو زه دا ځای پیدا کړی شم. اوکې په دغه ډول سره. سمه ده. وګورئ راځو بله کومه وروستۍ نقطه چې ده زه غواړم لومړی خو دغه انکر پوینټ باندې کلیک وکړم، بله وروستۍ نقطه دلته ورته وټاکم په دغه ډول سره. اما دلته یو څه مشکل شته چې تاسو کولی شئ له ډایرکټ سلیکشن څخه په استفادې سره دغه مشکل حل کړئ په دغه ډول سره. کنټرول زی یا زیډ. سمه ده. راځو مخته ځو. سمه ده. وګورئ یو څه مشکل شته، اما دغه ډول شیپونه د ډیزاین مختلفې طریقې شته. که چېرته تاسو په پین باندې کار نشئ کولی، نو زه اوس ډېر په دقت سره په پین باندې کار نشم کولی، ځکه یې نشم کولی چې زموږ ډېر وخت ضایع کېږي. سمه ده. نو د مثال په ډول سره وګورئ زه تاسو ته یو کوچنی مثال دلته وکاروم چې تاسو دغه ډول شیپونه جوړول غواړئ. مثلا راځو د یو رنګ ټاکو. سمه ده. زه یو دایره جوړول غواړم. دایره جوړول غواړم مطابق د دغو. وګورئ مثلا په دغه ډول سره وګورئ، اما د دغو پاسیټي زه یو څه راښکته کوم تر دغې حده پورې. وګورئ مطابق دایره باید د څه شو وي، د دغو شیپ وي چې کوم موږ مخکې جوړ کړی وه. وګورئ په دغه ډول سره یو څه نور هم راښکته کوم. اوکې وګورئ او یو څه یې روټیټ کوم. وګورئ اوکې سمه ده. سلیکټ باید تاسو شیپ سلیکټ شوی وي تر څو تاسو وکولی شئ هغه یو څه اندازه روټیټ کړئ په دغه ډول سره. اوکې وګورئ نو له دغې تخنیک څخه تاسو کولی شئ چې استفاده وکړئ تر څو پورې تاسو منظم شیپونه د ځان لپاره ډیزاین کړئ. له دې نه زه یو وګورئ پاسیټي پورته وړم، بیرته له دې نه یو کاپي اخلم. سمه ده. د دونه یو کاپي اخلم، اما د شیفټ بټن څخه په استفادې سره د مثال په ډول په دغه ډول سره. سمه ده. د دو کوم کالر چې دی زه ورته تغییروم تر څو پورې وکولی شم هغه معلوم کړم رنګ یې. سمه ده. وګورئ نو تقریبا دغې اندازې به وي. اوس دواړه شیپونه زه انتخابوم یا سلیکټ کوم. کله چې دواړه شیپونه موږ سلیکټ کړل د شیپ بلډر څخه په استفادې سره دغه ساحه له منځه وړم. وګورئ هلته ډېر منظم هغه شیپ موږ وکولی شو چې منځته یې راوړو. سمه ده. نو تاسو کولی شئ چې دلته له نورو تخنیکونو څخه هم استفاده وکړئ. سمه ده. وګورئ
مثلا د دو کوم سټروک چې دی زه ورته لویوم یعنې غواړم دلته دغه شیپ د موږ دا کته کړم دا یې هغه وروستی ساحه وي سمه ده په دغه ډول اوکې اوس بیا زه دواړه شیپونه انتخابوم شیپ بلډر څخه په استفادې سره سمه ده دغه ساحه له منځه وړم وګورئ ډېر په ساده ډول سره اوکې دا یو شیپ شو مکمل یو شیپ شو سمه دا زه اوس له منځه وړم وګورئ دلته تاسو کولی شئ له دې نه یو کاپي راواخلئ لکه تیر کې مې درته ویلي وو سمه ده کله چې کاپي راواخیستله راځو ترانسپرنټ ته او اوس پر ریفلیکټر باندې کلیک وو اوکې وګورئ ډېر منظم ډول سره موږ وکولی شو چې دغه شیپ جوړ کړو او ډېر په اسانه طریقې سره سمه ده اوس تاسو وکولی شئ چې په دې کې ډېر په ساده ډول تغیرات راوړئ د مثال په ډول سره وګورئ دغه کوم شیپ چې دی دا زه غواړم مثلا یو څه دغه حد ته راولم اما تاسو کوشش دلته باید څه شی وي چې شاته کوم شیپونه چې دي هغه باید تاسو له منځه یوسئ سمه ده یا هم هغه باید تاسو لاک کړي یاست اوکې یو څه را زوم کوو په دغه ډول وسط ته راځو کله چې وسط ته راغلو وګورئ پورته کوم دغه کارنر چې دی مثال وګورئ په دغو کارنر باندې موږ ډبل کلیک کړو بخښنې سره انکر پوینټ باندې کله چې په دغو باندې ډبل کلیک وکړو موږ ته صرف په موږ مربوط انکر پوینټ کې تغیرات راځي سمه نو د مثال په ډول سره وګورئ په دې باندې زه ډبل کلیک کړم یو څه اندازه یې دغه ساحې ته راولم نو وګورئ ډېر په ساده ډول سره موږ ډېر ښکلی شیپ جوړ کړی شوی سمه ده نو په دغه ډول تاسو کولی شئ چې که چېرته پین نشئ کارولی له دغه ډول تخنیک څخه هم تاسو کولی شئ چې استفاده وکړئ تر څو پورې تاسو وکولی شئ یو شیپ منځته راوړئ یا هم یو ډیزاین اوکې راځو بیا ځلې پین ته د پین څخه استفاده کړو راځو لومړۍ نقطه دلته ټاکو دوهمه نقطه اوهو وګورئ کنټرول زی ټولو نه د مخکې کوشش وکړئ چې د تاسو کوم سټروک چې دی هغه تور رنګ کې وي سمه ده اوکې کله چې سټروک تاسو په تور رنګ کې واخیستو مثال په ډول وګورئ زه سټروک په تور رنګ کې اخلم او پیل له منځه وړم سمه ده دا له منځه وړو دا څنګه کوو نان کوو یې اما وګورئ اوس زه راځمه دغلته یو نقطه ټاکم کله چې دا نقطه ما وټاکله راځمه په دغه ډول سره تر دغې ساحې پورې دغه ډول یو شیپ بل زه جوړوم اما کولی شئ چې تاسو دغه انکر پوینټ باندې کلیک وکړئ تر څو تاسو په خپله خوښه په منظم ډول سره په هغو کې تغییرات راوړئ سمه ده اوکې راځو دلته کلیک کړو په دغه ډول سره سمه ده او بیا ځلې راځو دلته کلیک کړو او دا ځلې موږ په انکر پوینټ باندې کوم چې وروستی انکر پوینټ دی په هغو باندې کلیک کړو وګورئ ډېر په منظم ډول سره نو وګورئ موږ شیپ جوړ کړله صرف اوس هغه باید موږ کانورټ کړو اما تور رنګ ته نه بلکې سپین رنګ ته سمه ده اوکې دا یې هم دا شیپ شوله راځو لیرو ته بیا ځلې اوس موږ ته دغه ساحه مهمه ده د دغه ساحې جوړول ډېر ساده او اسانه کار دی سمه ده نو راځو دا هم سپین رنګ ته اړوو د کوم فیل چې دی سمه ده راځو وګورئ فین ته سلیکشن تاسو باید له منځه یوسئ فین ته راځو لومړۍ نقطه د مثال په ډول سره له دغه ځای څخه خیزه راپیل کوم تر څو دغه ټول شیپ زه وکولی شم واخلمه سمه ده راځو له دغه ځای څخه پیل کوو مثلا دغه ته زه نقطه ټاکم اما د تاسو دایم الوقت چې د ما تېروتنه ده نو هغه د سټروک اخیستل دي سمه ده نو په اتوماتیک ډول سره سټروک بندېږي اکثره وخت زموږ له یاده وځي نو په دې خاطر باندې کوشش وکړئ تاسو سټروک تور واخلئ سمه ده ډېر ضخیم راځو بیا ځلې کلیک کوو په دغې نقطه باندې کلیک کوو نو کولی شئ تاسو یو څه خپل تصویر را زوم هم کړئ اما په فین کې ځینې وخت بیا له زوم سره ځینې مشکلات منځته راځي مثلا موږ نشو کولی وګورئ هغه ډېر په اسانۍ سره بیا موږ په هغو کې تغییرات راوړو سمه ده
راځو بیا په انکر پوینټ باندې کلیک کوو په دغه ډول سره دوهمه نقطه دلته ټاکل زه غواړم وګورئ په دغه ډول سره وګورئ اوکې سمه ده راځو دغه انکر پوینټ باندې بیا ځلې کلیک کوو او دا ځلې زه غواړم چې نقطه مثلا دغه ډول دلته وټاکم سمه ده اوکې وګورئ پین ډېر اسانه کارول کېږي چې تاسو یو څه اندازه ډېره کمه اندازه تمرین هم ورسره ولرئ سمه ده اوکې هغه وروسته اخواته بیا بل شیپ په حیث موږ هغه ډیزاین کوو مارچ کولی شو سمه ده راځو دلته زه کلیک کوم په دغه ډول بیا ځلې په انکر پوینټ باندې کلیک کوم او دا ځلې یو لوی قدم اخلو د مثال په ډول سره وګورئ اوکې دغه ډول سره سمه ده اما دلته بیا یو تېروتنه موجوده ده یو څه زوم اوټ اوکې مثال په ډول دلته زه خپل انکر پوینټ ټاکم په دغه ډول سره دوهمه نقطه هم دغلته ټاکم په دغه ډول سره وګورئ او کومه وروستۍ نقطه چې ده په دغه انکر پوینټ کې زه ټاکم اما په دغه ډول سره وګورئ ډېر په دقت سره سمه ده اوکې وګورئ نو اوس تاسو کولی شئ چې د دې رنګ ته تغییر ورکړئ سپین ته اما فیل ته نه سټروک ته سمه ده وګورئ دا شیپ هم څنګه شو جوړ شو سمه ده راځو بل شیپ تر څو پورې دغه کوم شیپ چې دلته پاتې شوی دی هغه هم موږ دلته ډیزاین کړو راځو له دغه نقطې څخه پیل کوو د مثال په ډول سره لومړی کلیک موږ دلته کوو او راځو په دغه ډول خپل ماوس ډراګ کوو په دغه ډول اوکې سمه ده خیر دی بیا تېروتنه راځو دوهمه نقطه دلته ټاکو په دغه ډول سره اوکې سمه ده اوکې وګورئ ډېر په دقت سره نو کوشش وکړئ دقت او دقت وګورئ راځو یو څه اندازه نور هم په دغه ډول اوکې د انکر پوینټ باندې کلیک کړو او وروستۍ نقطه موږ دلته ټاکو دا شیپ هم منځته راغله او موږ کولی شئ چې دا شیپ هم جوړ کړو سمه ده اوس دغه دواړه شیپونه موږ سلیکټ کوو خیر دغه شیپ هم ورسره سلیکټ کوو او دغه شیپ هم ورسره سلیکټ کوو د مارچ څخه استفاده کړو سمه ده دا شیپونه ټول څنګه کوو مارچ کوو یې سره تر څو پورې د یو واحد لیر ته کنورټ شي یا هم بدل شي وګورئ ډېر په ساده ډول سره دا اوس یو لیر سوله سمه ده راځو اوس یو شی پکې پاتې دی چې زه غواړم هغه هم را ډیزاین کړم سمه ده پین د پین څخه استفاده کړو دغه شیپ چې دی دا ډېر اسانه ډیزاین کیږي صرف یو څه دقت غواړي راځو لومړۍ نقطه دلته ټاکو دوهمه نقطه دلته ټاکو اوکې وګورئ کنټرول زید راځو د کوم فیل چې دی له منځه یې وړو طبق معمول د دو کوم سټروک چې دی هغه ورته ټاکو لومړۍ نقطه دلته ټاکم مثلا کوم انکر پوینټ چې دی په دغه ډول سره وګورئ او دوهمه نقطه که چېرته موږ ومنه ټاکو ډېر په منظم ډول سره به موږ ته جوړه شي سمه ده راځو بله نقطه دلته ټاکم وګورئ په دغه ډول سره اوکې وګورئ یو څه اندازه موږ باید زوم اوټ ووسو تر څو کولی شو په اسانۍ موږ خپل کار ته دوام ورکړو اوکې کنټرول زید یو څه نږدې ورته نقطه ټاکو تر څو د موږ کار کې یو څه ډېر دقت وي نو دایم الوقت زه تاسو ته یو خبره کړم چې موږ نشو کولی چې ډېر وخت دقت ته ورکړو دقت
سمه ده. نو کوشش وکړئ خپله زیات زیار وباسئ، دقت پکې وکړئ. نو که چېرته موږ زیات وخت ورکړو کیدای شي موږ له قافلې څخه پاتې شو او درسونه مو پاتې شي. سمه ده. راځو په دغه انکر پوینټ باندې کلیک کوو. سمه ده. راځو اوکې په دې باندې زه کلیک کوم. په دغه ډول سمه ده. وګورئ شیپ څنګه شوله، منظم شه. اما یو نقطې ته دلته تاسو باید پام وي، داسې اکثر وخت داسې کېږي وګورئ دغه کوم شیپونه چې دلته موجود دي دا کاپیانې دي دي. نو کوشش وکړئ تاسو د دو کاپي واخلئ، نه دا چې تاسو ولاړ شئ بیا د هغو په ډیزاین باندې لاس پورې کړئ. سمه ده. د دو یو کاپي راواخلئ، په دغه ډول یې کاپي راواخلئ، دلته یې کېږدئ. سمه ده. اوکې کوچنی کړئ یو څه اندازه د دغو مطابق په دغه ډول سره وګورئ. کولی شئ د ایرو کیز څخه هم استفاده وکړئ. راځو د دو یو کاپي هم رااخلو. نو لوګو وګورئ، ما مخکې جلسه کې هم تاسو ته یادونه وکړه چې دوه حالته لري. کیدای شي یو مشتری تاسو ته راوړي نمونه چې زه دغه ډول لوګو جوړول غواړم، جوړول سمه. دوام کوم حالت دی؟ دوام هغه حالت دی چې کیدای شي مشتری د تا نه د لوګو جوړول وغواړي چې هغه به ته د خپل ذهني قوت په واسطه باندې هغو ته جوړوې. سمه ده. دلته یو شی چې زموږ څخه پاتې دي هغه دغه کور دی، اما موږ له دې څخه تېرېږو ځکه پوهېږو چې دا ډېر اسانه د ډاټونو په ذریعه باندې جوړېږي. سمه. نو موږ له دې څخه تېرېږو تر څو پورې وخت زیات ضایع شوی نه وي. راځو اوکې وګورئ زموږ دغه ګروپ وګورئ. سمه. نو دا زموږ د دغو کوم د پیالې لوګو چې وه دا ګروپ شوله. سمه ده. نو دا ګروپ هم زه غواړم چې اوس د اوس لپاره یې هایټ کړم. ښه راځو یو قدم مخته نوی لیر راخلو. په نوي لیر کې موږ دغه شیپ جوړیو. وګورئ موږ ډېر ترتیب باندې راغلی. لومړی هم دغه شیپ، دویم دا، دریم دا او څلورم غواړو دغه شیپ جوړ کړو. دا ډېر اسانه دی. سمه ده. نو بدون له دې نه چې تاسو د کوم ګایډلاینونه دي له هغو څخه استفاده وکړئ، تاسو کولی شئ چې په مستقیم ډول د کوم د ډاټ یا هم د انکر پوینټونو په ذریعه باندې تاسو د هغه ډیزاین کولی شئ. سمه ده. نو په داسې شیپونو کې تاسو د شیپ بټنې څخه حتما تاسو استفاده کړئ. سمه ده. وګورئ دا تقریبا یو ډول سیمیټریک شیپ دی. سمه ده. اوکې وګورئ زه نقطه پیدا کوم، کنټرول زیډ. اوکې وګورئ شیپ بټنې څخه به استفاده کړئ په دغه ډول سره. اوکې بیا هم د شیپ بټن څخه وګورئ زموږ شیپ ډېر په ساده ډول سره ډیزاین شوه. اما د دو کوم سټروک چې دی سټروک ته یې ګورئ که پام وکړئ دغه ډول رنګ دی. نو زه دو ته فیل ورکوم د هایډرافل څخه چې غواړم استفاده وکړم. سمه ده. وګورئ راځم زه هایډرافل څخه دو ته فیل په دغو رنګ کې ورکوم. وګورئ او دا اوس غواړم چې زه کنورټ کړم چېش ته سټروک ته. وګورئ ډېر په ساده ډول سره خو څومره سټروک ورته ورکړم پوهېږئ. سمه ده. وګورئ دو ته زه غواړم چې مثلا څو حده سټروک ورکړم کوم چې دلته تاسو ګورئ وینئ یو څه پورته دی. نو زه ډېروم ورته یو څه سټروک ورته مثلا تر دغه حده پورې دو سټروک منظم دی. نو دلته کومه دایره چې د پورته خوا کې دغو ته موجوده ده سټروک هم باید د دغو مطابق وي، یعنې دغو نه لوی نه وي. نو هغه 15 واحده وه، دا هم موږ غواړو چې 15 واحده وي. سمه ده. نو دا هم زموږ کوم څلورم لیر شوله. سمه ده. یا څلورم شیپ هم زموږ شوله. نو وګورئ اوس د دو ترتیب مهم دی. لومړی خو غواړم دا شیپ زه هایډ کړم. سمه ده. وګورئ دا زه غواړم چې هایډ یې کړم. نو مخکې له ځان چې زه دا هایډ کړم باید زه خپل کوم شیپونه چې موږ جوړ کړي وو هغه باید زه لومړی وګورم. سمه ده. په دغه ډول سره وګورئ. نو اوس وګورئ کوم تغییرات هلته باید موږ ترسره کړي وای چې موږ نه دي ترسره کړي هغه څه شی دي. نو هغه لومړی خو غواړم چې دغه هایډ کړم. دوهم کوم لومړی لیر چې وه هغه موږ ته اوس په درد نه خوري. زموږ دپاره دغه دوهم لیر مهم دی ځکه غواړم دغه کوم د نننۍ ساحه چې ده دغه منځته راوړم. سمه ده. نو راځم کنټرول سی کنټرول بي څخه استفاده کوم تر څو د دوی یو کاپي واخلم. نو کله مو چې له دې نه یو کاپي واخیسته دغه کاپي وګورئ لومړی غواړم چې مثلا دغه زموږ کاپي ده دا یو څه کوچنی کومه. کله چې دغه موږ کوچنی کړه دغه کوم لیر چې دی دا زه بېرته هایټ حالت ته بیایم. سمه ده.
اوس دغه زه مطابق د کوم شیپ کومه د دغو شیپ کومه ای دغو سمه ده راځو په دغه ډول سره دا د موږ څوم شیپ شوه مثلا دریم سمه ده راځو نو وګورئ دغه شیپ چې دی مثلا د موږ سره په کوم رنګ کې دی د هایدراپرټ څخه استفاده کړو په دغه رنګ کې دی وګورئ ډېر په ساده ډول سره نو راځو بیرته موږ هغه خپل شیپ د هایډ حالت څخه راباسو په دغه ډول سره وګورئ نو تقریبا د موږ لوګو نوره ډیزاین شوې ده او څه پکې پاتې نه دي سمه ده نو وګورئ دغو دلته کوم فیل چې دی دو ته فیل موږ سپین رنګ کې ورکیو په دغه ډول سره وګورئ او ستروک یې یو څه اندازه 15 واحده یې دوم دی نو د دوم دی نو ستروک یې په همدغو یو حالت باندې موږ پرېږدو سمه ده او د دغو کوم فیل چې دی دا په زیړ رنګ کې دی سمه ده او کوم ستروک یې چې دی اوکې وګورئ نو لومړی خو د دو ستروک په کوم رنګ کې دی سمه ده او دغه رنګ مثلا زه زیړ ورته نیسم په دغه ډول سره وګورئ نو ډېر په ساده ډول سره موږ دا ډیزاین کړی نو دغه رنګ یو څه نسبتا هغو رنګ ته تیز دی نو په دې خاطر باندې زه کوشش کوم تر څو پورې ټول دغه یو رنګ ته کنورټ کړم کنټرول زید سمه ده وګورئ هر یو شیپ په انتخابوئ وروسته د انتخاب نه راځو کالر ته او همدغه ډول وګورئ اما د دو ستروک ورته تغییروو په دغه ډول سره وګورئ نو تقریبا د موږ لوګو نوره چمتو شوې ده ډېر څه پکې نه دي پاتې اما یو څه چې ما حس کړل هغه څه دي لومړی خو غواړم چې دغه کوم ګایډلاینونه چې دي دغه دې هایډ کړم سمه ده او دغه لوګو زره اخلم دلته یې کافي کوم سمه ده وګورئ په دغه ډول سره اوس دلته یو څه چې ما درک کړل هغه څه دي هغه دا دی چې د دغو لوګو دغه کوم رنګ چې دلته کارول شوی دا اصلا بیکګراوند یې له منځه تللی دی سمه ده نو د دې لپاره چې دغه بیکګراوند موږ له منځه یوسي یعنې دا که په هر رنګ کې راشي باید هغه رنګ ځان ته ونیسي نو د دې لپاره موږ دغه شیپ او دغه شیپ انتخابوو دواړه شیپونه انتخابوو هایډراپر ته راځو کله چې هایډراپر ته راغلو الټ بټن صرف دغه نقطه له منځه وړو کله چې دا نقطه موږ له منځه وړه وګورئ نو د موږ شیپ په دغه ډول حالت ته راغله چې د موږ اصلي لوګو کوم حالت چې دی هم دغه رنګ یې ځان ته غوره کړی دی سمه ده نو وګورئ راځو اوس مثلا په دې کې نوم پاتې دی چې موږ نوم پکې وکاروو راځو بیا ځلې لومړی خو زه اوس باید د شا کوم بیکګراوند چې دی هغه هایډ کړم او اوکې یو بل مهمه چې دلته زه باید یو نوی لیر راواخلم په دغه ډول ترکیب یې هم دلته اما دلته زه باید اوس یو بیکګراوند ورته واچوم مثلا په دغه ډول سره اوکې وګورئ مثلا په دغه ډول مې بیکګراوند یې هم په دغه رنګ کې ورته جوړول غواړم سمه ده نو اوس دغه کوم لیر چې دي بدون له هغې څخه سمه ده دا زه اوس لاک کولی هم شم اما کله چې دغه موږ لاک کړل دغه ټول شیپ موږ باید سلیکټ کړو نو کله چې موږ دغه شیپ سلیکټ کړله وګورئ په دغه ډول سره موږ صرف دا راوړو مخ ته سمه ده تر څو د دغو شیپ سر ته راسي سمه ده په دغه ډول اما دو لپاره باید دا تاسو ګروپ کړئ کله چې ګروپ مونږ کله نو ټول یو ګروپ شوله تاسو بیا کولی شئ چې هغه ډېر په اسانۍ سره راوړئ پورته ځکه هغه نه یو لیر جوړیږي دا بیرته زه د لاک نه وباسم په دغه ډول سره سمه ده وګورئ نو تقریبا لوګو نوره چمتو ده اما دلته ګریډینټ کارول شوی دی نو زه غواړم د مثال په ډول ګریډینټ څخه استفاده وکړم نو راځم په دغه ډول سره مثلا لومړی کوم کالر چې دی هغه ورته ټاکم په دغه رنګ کې او دوهم کوم کالر چې دی
یا رنګ چې دی مثلا هغه ورته ټاکم په دغه رنګ کې سمه ده. اما یو څه باید تغییر ولري، مثلا راځو یو څه اندازه تغییر ورکوو د فیصدۍ د لحاظه تر څو په رنګ کې یو څه تغییر راشي. دواړه رنګونه کوم چې تر څو دلته دغه کوم سټروک چې موجود دی دا معلوم شي سمه ده. اوکې راځو په دغه ډول سره نو د موږ لوګو چې ده تقریبا نوره نو چمتو ده. صرف غواړم چې هغه مختلف شکلونه هغو ته ورکړو سمه ده. یو څه نور هم په رنګ کې تغییرات راوړم په دغه ډول دغه رنګ به ډېر ښه وي ورته سمه ده. وګورئ ګریډینټ مکمله موضوع ده چې ټوله پاتې ده. انشاءالله په هغو باندې به موږ بیا مفصلې خبرې وي سمه ده. اما یو څه چې ما دلته حس کړل هغه د دو سټروک لویوالی دی. سټروک کوچنی کې وو 3 واحده دغه 3 واحده دغه کې وو. وګورئ اوس یو څه لوګو نوره هم څنګه شوه ښایسته شوه. او بله مهمه نقطه څه ده چې د دغو رنګونه کوم چې دي دا موږ باید ټول یو ګروپ کړو سمه ده. کنټرول زی سلیکشن سمه ده. وګورئ دلته راځو د ټول شیپونه موږ سلیکټ کیو سمه ده دغه ډول. وګورئ کنټرول جی راځو دې ته یو رنګ ټاکو. که هغو تیرې لوګو ته په کتو سره موږ دلته رنګ ټاکو سمه ده. اما بیا ځلې کنټرول زی تر څو دغه شیپ هم ورته موږ اډ کړی شو. کنټرول جی راځو اوس ورته رنګ ټاکو مثلا دغه ډول سمه ده. نو اوس وګورئ چې څومره ښکلې شوه. او یو بل شی پکې اضافه کول زه غواړم دلته د مثال په ډول سره هلته لوګو کې یو کور وه سمه ده. نو زه غواړم چې یو شیپ دلته یو سمبول دلته وکاروم. د مثال په ډول سره یو د ساده سمبول کارول غواړم. راځو یو سمبول له دغې لایبررۍ څخه رااخلم کومه لایبررۍ چې زموږ د السټریټور د مخکې څخه موجوده ده سمه ده. نو راځو یو شیپ انتخابوم. وګورئ اوکې دغه شیپ زه رااخلم تر څو یې دلته وکاروم سمه ده. نو دا پخپله یو ویکتر شیپ دی نه ډیلیټ کې وي باید یو ساده شیپ راوړو سمه ده. کوشش کوو تر څو پر یو ساده شیپ ځای ته موږ پیدا کړو او دلته یې وکاروو. وګورئ مثلا راځو دغه شیپ دلته راوړو سترګې سمه ده. اما تاسو کولی شئ چې د دو کوم رنګونه چې دي کالر یې تاسو ورته تغییر کړئ سمه ده. اوکې نو خدای دې وکړه چې تاسو راسره خسته نه شئ ځکه السټریټور یو څه کار غواړي نو د دو رنګ ورته تغییروم. اوکې او ګورئ صرف کوم رنګ تغییرم دغه تور رنګ چې دی دا سپین ته تغییروم سمه ده. او دغه رنګ چې دی دا زیړ ته تغییروم سمه ده. او تر څو د موږ د لوګو مطابق راشي. وګورئ نو ډېر ښکلي ډول سره جوړه شوه سمه ده. نو لوګو تقریبا نوره چمتو ده اما یو څه شیان پکې پاتې دي. دغو له جملې څخه څه دي لومړی سمه ده. لومړی تاسو که غواړئ چې دغه ډول ټکسټ یا لیکنه ولرئ تاسو باید څه وکړئ دغه ډول یو شیپ دلته جوړ کړئ سمه ده. مثلا راځمه شیپ په کومه اندازه جوړوم په دغه اوکې کنټرول زیډ تر څو له دغې سره لینک نشي. وګورئ نو په دغه اندازه باندې یا اندازه مهمه نه ده سمه ده. راځو د دو کوم کالر چې دی تغییر یې یو ساده رنګ ورته ټاکو دغه ډول سره. اوس وګورئ د شیپ کومه فاصله چې د هغه به په نظر کې نیسئ. اما دلته تاسو دا کار هم کولی شئ چې مثال په ډول سره د دغو کاپي راواخلئ. ډبل کلیک وګورئ د دوی کاپي اخلو کنټرول سی کنټرول وي
وګورئ کله چې تاسو د دوی یو کاپي راواخیستله سمه ده د دو کاپي کوم وسط چې دی هغه هم ډک دی د دونه یو کاپي رااخلو دلته یې کاریږو اوکې وګورئ کاپیانې مې ډېرې اخیستې دي وګورئ له دې نه یو کاپي رااخلو دلته یې کاریږو سمه ده نو راځم له دې نه یو بله کاپي هم اخلم کنټرول سی کنټرول وي او دا تر دغې اندازې پورې کوچنی کوم هغو فاصلې ته په کتو سره رنګ ورته تغییروم اوکې دا لینک شوي دي څه سمه ده لینک شوي دي نو په دې خاطر باندې لومړی زه د دې دغه کوم شیپ چې دی له منځه یې وړم یا هم بدون له دې نه چې له منځه یې یوسو سمه ده راځو ټکسټ ته په ټکسټ کې خو دلته شیپونه مارک شوي دي نشو کولی چې دلته ټکسټ په هغو کې وکاریو راځو بیرته له دغې نه استفاده کړو سمه ده ټکسټ ته په ټکسټ کې به تاسو څه انتخابوئ ګوره ایریا د ټایپ ټول یا هم تاسو به کوشش کوئ چې په پات باندې کومه لیکنه د ټایپ آن پات به سلیکټ کوئ اما دلته دوه حالته لري چې د ننه پات ته که بیرون پات ته نو د هغو نه مخکې تاسو لیکنه وکئ تاسو باید لومړی یو دا شیپ راوړئ سمه ده شیپ زه د ټولو نه بره راوړم په دغه ډول سره وګورئ اوکې د ټولو نه بره یعنی پرانټ ته څه مشکل دی وګورئ دا په بل ګروپ کې داخل دی وګورئ نو که چېرته موږ غواړو چې د پات د باندې راوړو یا د پات د سره یې راوړو نو باید شیپ دغه اندازه وي چې دغه وسطي کومه خلا چې ده هغه له منځه یوسي سمه ده راځو بر پاس خواته کوم لیکنه چې ده مثلا د شیپ بره لیکنه کو مثلا تاسو ټایټل ورکولی شئ مثال په ډول یو آر اوکې باید ټول په لویو تورو وي سمه ده یو آر کمپني نیم سمه ده نو په کوم کالر کې غواړئ کولی شئ مختلف رنګونه دلته ورته وټاکئ مثال په ډول زه غواړم په سپین رنګ کې وکاروم او وګورئ د دغو کومه سایز چې دی دا یو څه ورته لویوم تر دغې حده پورې سمه ده وګورئ او دوم قدم کې موږ څه کړو وګورئ اوکې او کالر باید موږ ورته منظم ولنسو ډبل کلیک وکړو رنګ ورته را اخلو اوکې یا هم د هایډروپرس څخه په استفادې سره اوکې څه مشکل وه بېرته راځو السټریټر ته نو السټریټر یو څه مشکل پیدا کړه خو د السټریټر تر اوسه پورې چې کومه تجربه زه ورسره لرم د هغو یو د ښو کارو څخه ښه کار دا دی چې هر وخت تاسو پروژې ته کوم مشکل جوړ شي یا کمپیوټر ته هغه د تاسو پروژه له منځه نه وړي تر اوسه پورې کومه تجربه چې زه لرم ډېر ځله داسې پېښ شوي دي چې زما کمپیوټر خاموش شوی دی یا مصروفه شوی دی یا ځینې نور مشکلات شوي دي نو السټریټور د ما پروژې له منځه نه دي وړي زه چې څنګه السټریټور ته لاړ شم هلته زما څخه غوښتنه کوي چې ته غواړې هغه پروژه هغه راولې غواړې چې نوې پروژه راوړې سمه ده موږ کمپیوټر یو څه مصروفه شوله نو په دې خاطر باندې السټریټور پروګرام یا سافټویر کوم چې وه هغه بند شوه نو اوس بیا ځینې موږ په هغو باندې کلیک کړئ تر څو پورې موږ هغه اوپن کړو سمه ده منتظر پاتې کېږو تر څو پورې اوپن شي وګورئ د موږ ډېر کورسونه تاسو باید وګورئ ښه چانس دی تاسو لپاره ځکه مهمه ده سمه ده موږ په اوکې باندې کلیک کړو یعنې که چېرته موږ په کلوز یا نو باندې کلیک وکړو نو د موږ هغه کوم سافټویر په بښنې سره کوم ډیزاین چې وه هغه به له منځه لاړ شي موږ ته به یو نوې پروژه را خلاصه شي سمه ده نو یو څه میس شوي دي نو زه غواړم چې هغه اګنور کړمه ځکه د ریپلیس لپاره انکر پوینټونه دي هغو ته زه څه نه لرم سمه ده اوکې وګورئ موږ ترکیم صاحب پورې چې ډیزاین کړی وه یو قدم شاته راغلی وي نور ډېر تغییرات په هغو کې نه رسي سمه ده اوکې اګنور وګورئ تقریبا په مغو ساحه کې دی اما څه چې له منځه وړي هغه تصویر دی سمه ده ځکه تصویر لینک دی
اوکې نو د کوم ریفلیکس چې د موږ څخه غوښتی وه هغه د تصویر وه سمه ده نو زه کوشش کوم تر څو پورې هغه تصویر بېرته راواخلم نو تصویر تقریبا موږ ته په درد نه خوري سمه ده راځو خپل ډیزاین ته دوته رنګ ټاکو مثلا د هایډراپر څخه استفاده کړو اوکې وګورئ هایډراپر په دغو رنګ کې اما تاسو باید لومړی خپل ټکسټ سلیکټ کړی وي اوکې په دغه ډول سره کنټرول زید کنټرول زی یو څه اندازه یې را لویو یور کم لومړی باید موږ ټول سلیکټ کړی وي په دغه ډول اوکې وګورئ نو سمه ده نو اوس وګورئ دلته تاسو څه ډول کولی شئ چې خپل ټکسټ منظم کړئ وګورئ لومړی دغه کوم هینډلونه چې تاسو ګورئ د مثال په ډول سره اوکې کنټرول زید تاسو باید خپل ټکسټ انتخاب کړی وي سمه ده او راغلی وای چوش ته ډایرکټ سلیکشن ته کله چې تاسو ډایرکټ سلیکشن ته راشئ وګورئ دلته تاسو دوه هینډلونه وینئ د دغو دوه هینډلونو په ذریعه باندې تاسو د خپل ټکسټ کوم چې دی دا منظم کولی شئ سمه ده په دغه ډول سره وګورئ دغه اوکې کنټرول زی هینډل کوم چې دی دا زه ټاکم مثلا په دغه ډول اما کومه اندازه چې د ټکسټ ته یو څه یې را لویومه په دې ډول سره نور تغییرات تاسو په دې کې راوستلی شئ سمه ده یو څه کې برې خوا ته بیایو نو یو څه مشکل جوړي خو کوشش کوو تر څو پورې موږ دا په مساوي کومه فاصله چې ده په مساوي فاصلو کې دا رالوی کړو او دلته کومه فاصله چې ده دا تاسو باید په نظر کې ونیسئ سمه ده په دغه ډول سره وګورئ د مثال په ډول سره نو تقریبا ډېر څه مشکل پکې نشته دی اما اوس که چېرته غواړئ چې دغه وسط ته لاړ شي دغه ټکسټ چې کوم تاسو راخیستی دی سمه ده نو زه دا سلیکټ کوم الټ شیفټ په دغه ډول سره وګورئ سمه ده نو ډېر په اسانه ډول سره موږ دا وکولی شو چې رالوی کړو په مساوي فاصلو سره نو چېرته غواړئ چې تاسو ډېر دقت وکړئ په خپل کار کې نو تاسو کولی شئ چې د خپل ورک سپیس یا کوم فایل چې دی هغو ته نږدې شئ ډېر نږدې شئ سمه ده راځو دوهم ټکسټ را اخلو سمه ده اوکې نو دوهم ټکسټ د مثال په ډول سره زه غواړم چې دلته ولیکم نو دوهم ټکسټ مثلا یو نوم د تاسو د کمپنۍ نوم راتللی شي مثلا همدغه ډول ورته لیکم مثلا اوکې لوګو نیم نو که چېرته تاسو فونټو د کارولو شوق لرئ نو کولی شئ له فونټ کارونې څخه هم استفاده وکړئ ځکه ډېر مهم دی نو زه غواړم چې دې ته یو فونټ تغییر کړم سمه ده یو داسې فونټ چې ښکلی ورسره راسي سمه ده په دغه ډول سره نو وګورئ ډېره ښکلې لوګو راغلله نو تغییرات یې د تاسو کار دی تاسو کولی شئ چې په هغو کې مختلف ډوله تغییرات راوړئ سمه ده اوکې نو خدای دې وکړي چې تاسو یو څه ترېنه زده کړي وي نو زه اوس کوشش کوم تر څو دې ته مختلف ویوګانې ورکړم سمه ده نو مثال په ډول سره په مختلفو بکګراونډونو کې وکړم چې په کوم بکګراونډ کې ښه راتللی سي په همغو بکګراونډ کې به موږ پرېږدو یې کار به پرې کوو اوکې نو راځو له دې دواړو نه یو کاپي را اخلو ښکته خواته په دغه ډول سره سمه ده اوکې کنټرول زی شیپ لوګو هر څه باید انتخاب وي هر څه راځو صرف موږ کوشش کوو بکګراونډ کوم کالرونه چې دي هغه تغییر کړو مثال په ډول سره په یو ساده کالر کې غواړئ چې وګورئ چې په څه ډول سره د دغه لوګو چې ده ښکارېږي سمه ده مثلا په تور بکګراونډ کې په دغه ډول ښکارېږي په سور بکګراونډ کې هم راولو او همدغه ډول په یو بل بکګراونډ هم ورته ټاکو
مثلا دغه ډول بیکګراوند او یو بل بیکګراوند هم ورته ټاکو چې هغه د کوم ګریډینټ چې دي د هغو څخه دي. اوکې نو راځو دلته ګریډینټ کې تغیرات راولو ورته یو څه اندازه تر څو دغو بل بیکګراوند سره یو څه توپیر ولري. اوکې راځو وګورئ د مثال په ډول سره دا کوم د وسط کوم کالر چې دی زه غواړم چې هغه د په زیړ رنګ کې وي. نو زیړ رنګ د موږ لوګو هم ده نو په هغو کې دومره ښه نشي راتللی سمه ده. نو په سور رنګ کې هم دومره ښه نشي راتلی. د رنګو کومه کالر تیوري چې ده هغه مکمل یو کورس کیدای شي. نو انشاءالله زه په هغو باندې تاسو ته ځان ته کورس جوړوم چې د فوټوشاپ د کورس د تدریس په وخت کې کله چې موږ د هغو کورس پای ته ورسوله نو ځینو غوښتنه کړې وه چې موږ د کوم د کالر تیوري یا هم د رنګ کوم کارونې چې دي موږ د هغو په نامه کوم څه پکې نه وینو. نو واقعیت مهم وه چې ما باید په هغو په هکله هم یو کورس جوړ کړی وای سمه ده. خو تصمیم لرو تر څو پورې دغه کار هم وکړو. اوکې وګورئ نور نو مختلف ګریډینټونه کالرونه ورته کارولی دي. نور نو کارولو نه کارول ستاسو کار دی. نو خدای دې وکړي چې تاسو له دغې نه یو څه زده کړي وي. د لوګو جوړول ډېر مهم دی. باور وکړئ چې ډېر مهم دی. ډېر تمرین ته اړتیا لري. نو کوشش وکړئ ډېر تمرین وکړئ. ما خو دا کوشش کوه تر څو پورې زه دغه دومه کومه لوګو چې ده دا هم ډیزاین کړم. اما که وخت ته وګورم وخت تقریبا نور نو په 7 باندې ما وختی دی سمه ده. نو غواړم چې د مو دغه کورس ډېر اوږد نه کړم سمه ده. نو دغه زه سیف کوم هر څه تر څو پورې دغه درسي مواد له تاسو سره هم شریک کړم او دغه دوهمه کومه لوګو چې د دوی ته صرف غواړم تاسو ته یو مقدمه وکړم او جوړول یې نور د تاسو کار دی. تاسو به د ما سره په ګروپ کې شریکوئ. دغه لوګو زه له تاسو سره شریکوم او بیرته به جوړول ډیزاین کول یې به د تاسو کار دی. ما ته به یې د هغو پایله رالیږئ سمه ده. اوکې نو کوم 7 دقیقې وخت چې پاتې دی زه کوشش کوم په هغو کې دغه دومه کومه لوګو چې ده صرف دغو ته تاسو ته یو څه راهنمایي وکړم سمه ده تر څو پورې یعنې دا د تاسو لپاره یو کارخانګي ده. اما یو نقطه یادول زه تاسو ته غواړم. تاسو کولی شئ چې له فین څخه هم د استفاده وکړئ سمه ده. د دوی یو کاپي زه رااخلم په دې څنګ کې ږدم تر څو پورې زه بیا وروسته رنګونو څخه استفاده وکړم. د دغو اوپاسیټي چې ده دا یو څه راښکته کوو. مثلا د دوزه او دله کوو کنټرول دو یا هم 2 سمه ده. اوس تاسو کولی شئ چې د کوم دایرې چې دي د هغو څخه استفاده وکړئ. د مثال په ډول سره په دغه ډول سره وګورئ دایره باید چیرته وي په مرکز کې وي سمه ده. نو وګورئ مساوي وي باید. رنګ یې یو څه زه تغییروم تر څو پورې په رنګ کې وروسته کولی شو موږ په وروسته په رنګ کې هم تغییرات راوړو. اوپاسیټي یو څه ښکته کوم تر څو دا منظم وي سمه ده. نو شیپ تقریبا منظم دی سمه ده. نو وګورئ مهم دلته څه دي. مهم دلته دغه کومې نقطې چې دي دا دي. تاسو کولی شئ چې له فین څخه هم استفاده وکړئ. اما که غواړئ چې ډېر منظم واوسئ سمه ده نو تاسو کولی شئ چې یو بل تخنیک هم دلته استفاده کړئ. هغه بل تخنیک څه دی سمه ده. لومړی قدم کې اوپاسیټي پورته وړو سمه ده. په دغه ډول ایدونه یو کاپي رااخلو کنټرول بي. ایدونه چې کله کاپي موږ راواخیستله رنګ ته یې بدلون ورکوو. رنګ نه دی مهم سمه ده. کله چې رنګ ته بدلون ورکړه له دې نه هم یو کاپي رااخلو او د دو رنګ ته هم بدلون ورکوو په دغه ډول سره سمه ده. وګورئ ډېر په ساده ډول سره. اوس وګورئ تاسو باید د خپل دغه کومه دایره چې ده د دو مرکز تاسو پیدا کړئ کنټرول آر سمه ده. این مرکز یې موږ دغه دی دا مرکز شوله. په دې کې موږ غواړو چې د مثال په ډول سره هغه کوم نهایي حد چې دی هغه په دغه ډول وټاکو. وګورئ دلته باید مرکز کوم مرکزونه چې دي هغه هم وصل وي. دا هم په دې ډول سره سمه ده. یو څه یې لویو په مساوي فاصلې سره په دغه ډول. دا هر څه بیا له منځه وړی شو. موږ د شیپ بلډر ویلی و سمه ده. شیپ بلډر موږ ته په همدغه ځای کې موږ ته په درد خوري سمه ده. نو د دې لپاره چې تاسو ډېر مطمئن واوسئ کولی شئ له دې نه یو کاپي واخلئ کنټرول سی کنټرول وي
قلم چې دینه کاپي واسطه دې رنګ ته بدلون ورکړئ یا هم کولای شئ چې دا صرف کانورټ کړئ پات ته تر څو صرف یو پات پاتې شي او وروسته دې ته تغییر ورکړئ مثلا په زیړ رنګ کې او پات اندازه مثلا ته 3 واحدو پورې یا ته 1 واحد پورې یا هم ته 2 پورې اوس یو څه راکوچنی کوو یعنی دغه دوه دایرو ترمنځ کومه وسطي نقطه ده هغه پیدا کوو سمه ده راځو دغه دایره کوچنی کوو په دغه ډول نور مختلف نور طریقې تاسو کولای شئ چې استفاده یې کړئ سمه ده دغه ډول سره زه غواړم چې مثلا یو څه اندازه نور هم ښکته راځم له دې ځای څخه پیل کړم د وګورئ مهمه نقطه څه شی ده دلته چې کنټرول زید تر څو تاسو باید د دغه بل خط څخه لمس په حالت کې وي د دایرې باید تاسو یو د بل څخه د لمس په حالت کې وي سمه ده یا هم په دغه ډول سره وګورئ دلته باید فاصله ترمنځ پاتې نشي راځو له دې نه یو بله کاپي اخلمه باید ډېر مساوي وي سمه ده په دغه ډول سره وګورئ دا یو څه دې خواته راوړو سمه ده اوکې راځو له دې نه یو بله کاپي هم اخلو مثلا تر دغه ځای پورې یعنې دلته کومه فاصله چې موجوده ده دلته باید هغه ځای موږ ته معلوم نشي سمه ده نو راځو یو بل کوم ګایډلاین دی د هغې نه استفاده کړو وګورئ مرکز مو پیدا کړله کله مو چې مرکز پیدا کړله دې نه یو بله کاپي هم اخلو په دغه کې سمه ده اوکې وګورئ نو اوس تاسو دلته که لوګو ته وګورئ یعنې دغه نقطې د منځه وړل غواړئ دغه ساحه له منځه وړل غواړئ نو اوس دغه لاین چې دی د اوس لپاره یې موږ لاک کیو سمه ده خو موږ ته په درد نه خوري سمه ده وروسته موږ دا له منځه بیا وړو اوس دغه شیپونه موږ ټول سلیکټ کیو سمه ده راځو شیپ بلډر ته په شیپ بلډر کې اوکې
خدای دې وکړي چې تاسو یو څه چې ما زده کړي وي نو دغه وه دا نننۍ جلسه که چېرته دې تاسو خوښه شوې وي حتما دې سره لایک کړئ زموږ یوټیوب چینل ورسره سبسکرایب کړئ تر څو پورې چې تاسو نور ملګري هم وکولی شي لکه دا سبسکرایب دعای کړي زه یو څه مریض یم او په دې کې چې کوم استفادانه دي چې ما ستا په نننۍ جلسه کې کړي تاسو مطابقت نو دغه وه د نورو